سلامونه مې ومنئ ملګرو، جوړ روغ او خوشحاله به یاستئ. ملګرو، یوه ډېره ضروري خبره درسره شیر کوم چې ما په تېرو ویډیوګانو کې هم کړې ده چې دنیا لګیا ده یا د پښتون د پښتانه دښمن لګیا دی چې پښتون داسې مصروف وساتي چې هغه له اصلي مسلو یا له اصلي ستونزو بې برخه سي. پښتون په خپله خاوره وژل کېږي، ترهګري په مسلطه ده، غرونه یې لوټ کېږي یا داسې وږی دی تږی دی، په دې ګراني کې له هر چا خپل ځان ورک دی. په ځای د دې چې دوی دغه مسلې راوړي او په سوشل میډیا یې له یو بل سره شریکه کړي، ځکه چې دلته د نشه یي توکو پلور، نشهیان یا داسې غربت، نو سوشل میډیا د دې مسلو دپاره وکاروي او دا ورکې کړي. خو متاسفانه دوی داسې څه کوي چې په هغه باندې ټوله ورځ ټوله شپه تېره کړي. علي شاه دی، داود شاه دی، سید ولی دی، نوره احساس دی، پلانکی دی، ډینګی دی. وروره دا مسلې دا زموږ د قام نه دي، موږ د قام ستونزو ته باید پام وکړو.